د افغانستان او زمبابوې کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د لومړۍ ټېسټ لوبې درېیمه ورځ پیل شوې ده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ډېره زبردسته بهترینه توپونه ترسره کړې ده. د افغانستان دوه پیلیز توپوونکو ډېر ژر خپل وکټ د لاسه ورکړی، خو داسې احمدشاه عظمت لوبډلمشر حشمت الله شاهدي بیا ډېره زبردسته بهترینه سیالي ترسره کړې ده. په دغه سیالۍ کې د زمبابوې کرکټ ملي لوبډلې په لومړۍ پړۍ کې د افغان لوبډلې پر وړاندې ډېره زبردسته بهترینه توپونه ترسره کړې وه چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 580 منډې جوړې کړې وې، خو اوس افغان لوبډله توپونه ترسره کوي. 220 منډې لري چې خپل دوه لوبغاړي د لاسه ورکړي دي. داسې حشمت الله شاهدي 60 منډې جوړې کړې دي. احمدشاه عظمتي بیا په 116 منډو باندې لوبه ترسره کوي. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه معلومات ترلاسه کړئ، نو حتما زموږ پیج سره فالو چینل در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.